د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې پنجشیر کې 10 طالبان وژلي خو طالبان یې ردوي. په سلامونه مو هرکلی کوم. زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د طالبانو ضد د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې 13 ورځې په پنجشیر ولایت کې په یوه تازه حمله کې 10 طالبان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي خو طالبان دغه ادعا ردوي. د طالبانو خلاف د دغه وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبان غوښتل د دوی پر یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته د رسیدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نویل شوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرجوب اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې دا نښته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ته ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي چې دا مطلق دروغ او بیمانه تبلیغات دي. حصاره کې یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی شوی. خو ځینو رسنیو پرون له پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړي دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت ناوخت له طالبانو سره د چریکي جګړو او ان د مرجوب له راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون، د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لري. خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او دغه شان په حکومت کې یو ټول اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولی او د خلکو ملاتړ نه لري. هغه ادعا چې طالبان اوسنی حکومت یې نه مني. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.